عبدالرحمن بابا فرمای دنیا کل په احمقانو د ودانا دانا زکه وابستګي د دنیا نکا بے هنر دی چې څوک دین په دنیا پلوري هنرمن سړی دا هسې سودا نکا که څوک وایي هوښیار کم دی وایه دا دی چې بې خدایه نوره مینه په چا نکا. او بل ځای فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نشي ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې لکه بیخ د زړې ونې چینجي وخوري په دا تیر عمر به څه شاخ و ثمر کړې و بدخوا ورته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې. او بل ځای عبدالرحمن بابا وایي چې د خدای له معرفت خبر نشم معلومیږي چې یا دیو یم یا دواب یم که صورت می د سړی دی زه یې څه کړم په معنی کې د چارپایو په حساب یم لکه بوت چې په رڼو سترګو اوده وي هسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم. او عبدالرحمن بابا وایي آدمزاد په ځمکه یو بل سره وجني په دریاب کې وبله غوښې خوري میان لکه غوښې چې میان خوري په دریاب کې په هوا کې هم دغه کاندي مرغان خزنده او پرنده دي د دې دهر همواړه یو تر بله مشت ګریوان. د مات لوخي آواز کله ثابت خیجي د هر چا عمل سرګن په خپل گفتار شي لږ یې مه ګڼه که هر څو ګناه لږ وي چې لږ لږ وبله جمع کړي بسیار شي. یوه شپه په طاعت نشي روڼولی هره شپه په مال و ملک پسې پاسبان یې په تسبیح د تانده ژبه وچ لرګی شي پوچګویی لره بلبل غوندې ګویان یې. ورک شه بد کردار و بد سړی که د رور که د عزیز وي که پردی ای رحمانه چې بد فهم بد کردار شي راته وایه سپی بهتر دی که سړی. او بیا عبدالرحمن بابا وایي وی خده دا دنیا چې توخه ده د عقبا مذمت د دنیا مکړه ووره پن کړه دا وینا د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا دنیا کخ د آخرت دی دا خبره د رښتیا په دنیا کې بدی نشته که بدی نوی لستا دنیا نه د واړه دین دی چې له نهي وې سیوا. ملګرو دا د رحمان بابا کلام تاسو سره مو شیر کو د اجازت غواړم د الله په امان.